او د نن مابعد ستی احمد رفت په شناختي کارت باندې دی. درنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او نیک کلمې ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د 304 ورځو څخه د چمن دروازه تړل سوې وه چې په دې اړوند باندې د پاسپورټ او ویزې خبره کېدله چې د چمن خلک او د کندهار او سپین بولدک خلک باید نور پر پاسپورټ او ویزه باندې ولاړ سي. خو د چمن د خلکو او خاصتا د لغړي اتحاد د خوا څخه د مسلسل مزاحمت او 304 ورځو د مسلسل ناستو او ستړیاوو څخه وروسته نن د کوټې یو تن قبایلي مشر ملک عنایت الله خان کاسي د خوا څخه د چمن پرلت ته چې د چمن د پرلت مشران نیول سوي وو او نن پرلت ته راویستل سوه او اعلان یې وکړ لکه څنګه چې تاسې د ویډیو په سر کې واورېدله چې نور به د چمن خلک پر شناخته کارت او د هې خوا څخه چې خلک د سپین بولدک او کندهار څخه راځي هغه به پر تذکره راځي. خو دا نه یوازې د چمن د خلکو دپاره یو غټ د خوشحالۍ خبر دی بلکې د افغانستان او پاکستان د دغه کندهار او کوټې د خلکو دپاره یو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. نه یوازې چې دا د تګ او راتګ مشکلات وو بلکې اقتصادي او تجارتي مشکلات هم جوړ کړي وو. نو دا د ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده. خو د دغه اعلان ترڅنګ یوه خبره مسافرو ورونو ته کوو چې تر اوسه پورې د حکومت پاکستان او طالبانو یا د افغانستان د اسلامي امارت د خوا څخه په دې اړوند رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاري سوی. تر هغه موسم پورې د تګ او راتګ څخه ډډه وکړئ چې تر څو د اسلامي امارت او د پاکستان د حکومت د رسمي سرچینو د خوا څخه اعلان وسو نو وروسته به تاسې خپل تګ او راتګ کوئ. بیا هم د چمن ټول ولس او د سپین بولدک او کندهار او کوټې خلکو ته مبارکي وایو او د چمن لغړیانو ته هم مبارکي